څېړنو ښودلې چې د ډول ډول خلکو سره جنسي اړیکو نیولو سره په نارینه او ښځو کې د کینسر نیولو لامل کیږي. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. څېړنو ښودلې چې د ډول ډول خلکو سره جنسي اړیکو نیولو سره په نارینه او ښځو کې د کینسر نیولو لامل کیږي. نوې څېړنې ښایي هغه ښځې چې جنسي اړیکې له نورو سره نه دي نیول شوې له کینسر څخه خوندي دي او هغه ښځو چې له 10 نه زیات اړیکې نیولي 1% امکان لري چې د کینسر په ناروغۍ اخته شي. دا نوې څېړنه د انګیلا ریکن پوهنتون او استرالیا، ترکیې، کاناډا او اټلي هیوادونو ساینسپوهانو ترسره کړي او د 50 او 55 څخه زیات عمر لرونکو چې 5722 کسانو پکې ګډون کړی وو دا څېړنه ترسره شوې. د څېړنو له مخې په هغه خلکو کې د کینسر ناروغي زیاته ښودل شوې چې له 10 پورته ملګرو سره جنسي اړیکې درلودلې، چې په ښځو کې 91% او په نارینه‌و کې 9% د کینسر خطر موجود و.